د نننۍ مشاعرې دغه دور پای ته ورسېدی. اوس لکه جمالي صاحب چې په روانه ګاډۍ کې د یوې سوه بلې ته بدل کړي، اوس د مشاعرې صدارت ښاغلي عبدالعزیز دلشاد ته سپارو. کم محترم چې صدر دی هغه به د مزاحیه مشاعرې میزباني کوي. خواست کوم د پیاوړي لیکوال لخوا محترم امان الله ناصر ته چې د مزاحیه مشاعرې स्टार्ट करें बेटा. باصل کې مسله دا وه چې دا وافدا والا لکه ټوله پاکستان چې د دوی د لاسه په بغارو دی. دغه لکه په دې مشاعره کې دلته خښتې کله څلور تر پښو لاندې وي، کله تر پښو لاندې وي. ما ته د خښتو هسې ضرورت نشته. زه تاسو ته تیمورشاه کمال صاحب ته او پیاوړي لیکوال ته په دومره ښایسته مشاعره باندې تاسو یقین وکړئ چې کله ما دا سوچ هم نسوای کولی چې په فلم کې به دومره درنه مشاعره په دومره ګڼ شمېر کې به خلک راځي او دومره درنه مشاعره به وړاندې کېږي. زموږ په هلته په کوټه آرټس کونسل کې چې کله کله زما اتفاق شوی دی چې زه مشاعرو ته تللی یم، نو هر څوک خپل خپل شعر وایي او بیا په ټوڅنډي د باندې ځي. آخري دروند شاعر چې دی هغه ته آخري کې یا دوه کسان ناست دي، په هغو کې یو لوډ سپیکر والا یو ټینټ والا دی. دا اوله مشاعره ما وکتل چې څومره رش چې په شروع کې و تر هغه زیات رش دا دی په اخر کې هم شته او ماشاءالله خلک انتظار کوي. ګورئ چې د منشي صاحب مشاعرو ته په انتظار دي او که هسې تاسې ډېر بازوکه خلک یاست. هسې ما په خپل ټول ژوند باندې دا زما سره تیمورشاه کمال صاحب یو چم وکړي چې څه ډېر راڅخه جوړ کړي که نه، او دا دونه شعرونه ما مفت واورېدله که نه. زموږ یو ما فلم کتلی نصیرالدین شاه صاحب پکښې و، دی پکې شاعر وي مګر څوک یې شعرونه نه اوري. نو بس ته خېږي یو څوک یې پورې وي چې پورې وي دی چې راپرېوځي د بس څخه مخامخ یو فقیر ناست وي، هغه ته مخامخ وایي عرض کیا هغه ته وایي عرض کیا هغه ورته وایي 1 روپۍ لونګه. دی ورته وایي اگر شعر اچھا بھی ہوا اگر برا ہوا 2 روپۍ لونګه. نو بهرحال ډېر زبردسته خوند یې وکړي، ډېره ښه مشاعره وه او ما پاکستان ورځې دې سره ګډې وړې شي د سړي ته. نو شیدا صاحب او تیمورشاه کمال صاحب او ډېر محترم شاعران نور هم راغلي وو او ډېر زبردسته مشاعره وه. که ستاسو د نظر تېره سوي په خیبر باندې وچلېدل، بلکې شپږ اووه واره وچلېدل. او نو څوک موږ هغه قوم یو چې 90% بجلۍ غلا کوو، زموږ بجلۍ څنګه راشي؟ که په مبدا والا باندې څوک تنقید کولی شي باید چې په خپل ګریوان کې هم وګوري چې څو کسان په دې ناستو کسانو کې بل پوره ورکوي که نه. بهرحال ما ته د نن د مشاعرې د میزبان یا د کوربه هغه څه نومېږي فرایض راپه غاړه سوي دي. نو زموږ د ټي وي چونکې ریکارډینګ دی چې زه دا د مخامخ کیمرې والا انتظار کوم چې د ده کیمره سټارټ سي، نو موږ هغه خپل د بانډار په طریقه باندې به دا د نن پروګرام ریکارډو څو چې په هغه پروګرام کې موږ دا پروګرام وهم چلوو. نو زما سره خو نوي شعرونه نشته. یو زوړ شعر ما په یو زمانه کې ډېر ځل په جوش کې وم که نه، لکه دلته یو سړی نو 15 ګازه شعر یې وویلې، په هر 15 ګازه کې یو شیطان و. دریم شیطان چې پوره کېدی 15 ګازه شعر یې راوړی وه، ابي پانیزي موږ یو مزاحیه مشاعره کوله، نو ده ویله وایي ما یو غزل راوړې ده 15 زره بنده ده. هغه خلکو نارې کړه مزاحیه مشاعره وه، نور وایي دا څه وایي؟ وایي نه نه فلان 15 چیده شعرونه مې ځینې راایستلي دي. نو دا رقم چې شاعران ډېرې او وخت کم وي، د شپې 2 بجې سړی د 15 ګازه شعر څخه 15 چیده شعرونه راباسي. نو زما یو څو چیده شعرونه دي، ډېر خطرناکه شعرونه دي. الله دې وکړي چې کوټې ته په خیر ورسېږو. وایي عجبه زمانه سوه او عجبه ملایان سو،
عجب زمانه سوه او عجب ملایان سو 50 رنګ مذهب سو او اتیا رنګ اذان سو سپوږمیانې 3 شوې یو عجب معجزه ده سپوږمیانې 3 شوې یو عجب معجزه ده د یو پادري د 10 او بل خوا 29 رمضان سو او اسلام خدا ویلي چې یوه دانه اختر دی شاباس دی ملایانو زموږ خو درې اختران سو او د لمانځه چوټۍ شروع سوه د مسجد دروازه بنده د لمانځه چوټۍ شروع سوه د مسجد دروازه بنده د لمانځه چوټۍ شروع سوه ملا او مورا دواړه یې سملۍ لره روان ما سره چې کوم لیست مخامخ پروت دی په هغه باندې ترتیب نه دی لیکلی نو توکل وکړو یو به د مابین څخه یو به د شروع څخه یو به د اخر څخه راغواړو نو اوس به هغه کیمرې دونو هو بیټا